سورة الناس دیرشم سپارہ نہ دیرشم یعنی یو کم سلوختم رکو ابتدا د سورت سورة الناس دا هم مکیه سورت تی یو د یو قول مطابق مدنیه سورت تی یو دا مویلی و چې کم قول د مدنیه دی نو هغه ډیر اصح او ډیر صحیح دی او تطبیق من بیان کړیو چې یو ځل نزول په مکه مکرمه کې شوی دی د هجرت نه وړاندې بلکې رات نزول د هجرت نه بعد شوی دی دوه دي کېږي نو سورۃ الناس مدنیه سورت دی په دې کې یو رکو د شپږ آیاتونه دي ترتیب جمعي کې چې موږ او تاسو د کوم مصحف شریف پروت دی په دې کې یو سل سورلسم نمبر سورت دی نازل دی رسو د سورۃ الفلق نه او په نزول کې 20 نمبر سورت نوم یې د سورۃ الناس ناس انسانانو خلق ته ویل کېږي او په دې سورت کې ولینی نمبر آیت کې دا لفظ استعمال شوی دی دی وجنا د ټول سورت ته سورۃ الناس ویل کېږي او نزول د هغه مخکنی سورت سره یو ځای شوی دی بشان نزول کو قول د مکیه واغشتي شي نو هغه دی چې د نظربازو په خلاف باندې د صورت نازل شوی کو قول د مدنیه واغشتي شي نو د لبید بن عاصم چې کوم لوریانې وی هغه کوم سحر کړیو جادو کړیو نو د هغه پرد کې دا نازل شوی دی او هغه جادو او سحر په دې باندې رچ شوی دی د سورتونو نزول شوی بسم الله الرحمن الرحیم پیمداد د نوم د الله تعالی عام مهربانا خاص رحم کون کی سرا شروع کوم قل ورتو فرمایا محبوب صلی الله علیه وسلم اعوذ ز پناه غواړم برب الناس پرب د خلق باندې برب الناس پرب د خلق باندې پناه غواړم ګور قران کریم کې چې کوم په ترتیب اوس د سورتونو دي نو اول نمبر سورت قران کې سورۃ الفاتحه ده او بیا اخیری سورت په قران کریم کې د سورۃ الناس راغلي نو ال په سورۃ الفاتحه کې ابتدا کې راځي الحمدلله رب العالمین د الله تعالی صفات ذکر شوی رب العالمین دلته اخیری سورت په دې کې اول نمبر آیت کې راځي قل اعوذ برب الناس نو ال رب العالمین دلته رب الناس ذکر شوی بیا تک ذکر شوی دی الرحمن الرحیم مالک یوم الدین د الله تعالی د ملکیت او د الله تعالی د بادشاہي خبره پکې راغلی د دلته کې ملک الناس راغلی دی الت ایاک نعبد و ایاک نستعين راغلی دلته الہ الناس راغلی الہ معبود خلق ته ویل کېږي دا یو رب ته یو تعلق مشته دی مفسرین کرام د دې طرف ته اشاره کړې ده العرض دا دلته الہ العالمین فرمای محبوب صلی الله علیه وسلم او فرمایا چې پناه غواړم پر رب د خلق سره اوس الہ العالمین رب د ټول مخلوقات دی التم ویلی رب العالمین دی د تمام عالمین چې څومره ما سوا د الله تعالی نه دی د تمام کائنات د پاره الله تعالی رب دی ودلته الہ العالمین فرمای به رب الناس پر رب د خلق باندې نو د انسانانو نسبت چې کړی دی او الله تعالی د خپل ربوبیت د دې سره بیان کړی دی چې دا رب دی د خلق او د انسانانو نو دې کې د انسانانو عظمت او شرافت طرف ته اشاره ده ینه رب د ټول مخلوقات دی او چې الله تعالی فرمایي چې رب د انسانانو دی نو دا معنا نه چې د بل چا رب نه دی د بل چا رب دی او رب د انسانانو دی د انسانانو د خاص ذکر چوک د انسانانو د عظمت او د شرافت د وجنه چې دې الله تعالی یو لوی مرتبه ورکړی دا نو محبوب علی السلام مبارک ته فرمایي محبوب صلی الله علیه وسلم دا فرمایا چې ز پناه غواړم پر رب د خلق سره کم رب دی مالک الناس بادشاہ د خلقو الہ الناس معبود د خلقو چاگه الہ د خلقو دی معبود دی او مالک دی بادشاہ دی د خلقو اوس دلته کې ګوره مخکې صورت ته چې نظر وکړل د راضی قل اعوذ برب الفلق د رب ذکر یو کرت راغلی دی چې پناه غواړم پر رب د فلق سره چې وخت د سبا دی نو بیا چې کله د الله تعالی ذکر وشو د رب ذکر وشو نو د هغه نه بعد سلور فتنې ذکر کړي چې د هغه نه پناه غواړم
قل اعوذ برب الفلق برب سره پناه غواړم چې رب د فلق ته دسنه من شر ما خلق دا یو فتنه ومن شر غاسق اذا وقب دا دویمه فتنه ومن شر النفاثات في العقد دا دریمه فتنه ومن شر حاسد اذا حسد دا سلورمه فتنه د سلور فتنون امان غختلی دی د یو الله بنوم سره او د الله تعالی بزا سره پناه غختلی شوی دا او دل ترازی قل اعوذ برب الناس محبوب صلی الله علیه وسلم فرمایي چې پناه غواړم پر رب د خلق سره نو د رب تذکرہ یو کرته شولا ملک الناس چې بادشاہ د خلقو الہ الناس معبود د خلقو نو دلته پناه په دریو ځله بیان سره شوی دی د الله تعالی ذکر درې کرته راغلی دی او چې پناه غوښتل کیږي د سنه غوښتل کیږي من شر الوسواس الخناس د وسوسې اچونکي شیطان وسوسه اچي نو الته د سلور فتنونه چې امان غوښتل کېدو نو د رب تذکرہ یو ځل راغلی دا دلته د یو وسوسې نه امان غوښتلو په باره کې حکم راغلی دی د رب تذکرہ درې ځله راغلی دا مفسرین کرام فرمایي هغه فتنې چې وی هغه فساد او هغه شر چې اون او هغه په ظاهري وجود د انسان باندې لکه من شر ما خلق کم څه چې پیدا کړي سمره مخلوقات پیدا کړي د هغه نه پناه غواړم د هغه د شر نه د په ظاهره تاسو وجود ته نقصان در رسي هغه دومره نقصان نه دي څومره چې باطنی نقصان دی ومن شر غاسق اذا وقب د شپې په باره کې چې د شپې او د تیارې هغه د فتنې نه او د هغې د شر نه امان غوښتلی شوی ومن شر النفاثات فی العقد زنانه چې دا کم پوکي وکړي د هغې نه او دا کم جادوګرانې او ومن شر حاسد اذا حسد چې حسد کوونکي حسد کوي د هغې نو دا هغه ظاهري نقصانات او ظاهري شرور دی ظاهری شر دی چې دا غینه امان غوښتل کېدو نو د سلور شرورنا د یو رب په نوم باندې امان غوښتل شوی دلته حکم راغلی دی او دلته قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس درې کرته د الله تعالی ذکر موعد شوی دی او بیا فرمای محبوب پناه غواړه د سنا من شر الوسواس الخناس د شر او د فساد او د فتنې د اغډیر وسوسه اچونکي شیطان کم شیطان الخناس هغه رسو کېدونکي شیطان دی رسو کېږي نو وسواس معنا دا چې د زړه ته وسوسې ورچي د انسان زړه ته حدیث کې راځي رسول الله علیه السلام مبارک فرمایي د انسان په زړه کې دوه کوټې دي یو د خیر دی او بل د شر ده د خیر دا چې دنو دینه ملائکه او فرشته چې دنو دا د خیر خبره د انسان د زړه ته راځي د خیر خبره او د شر دا کوټه چې د کې شیطان د طرفه او توسوسه راچولېږي نو دا یا ساته دوه سيزونه دي چې د انسان سره راچولېږي یو د شیطان د طرفه راچولېږي چې هغه وسوسه ګڼل کېږي تاسو دلته راشه دا بخیل تاسو راشه دا یاسه اجازه بسم الله الرحمن الرحیم بیرګی ډیر معافی نو یو وسوسه ما طرف ته توجه ساتي ما د پاره دا مناسب هم نه ځکه زما اول تفسیر استاد شو مولوی سي محترم سبحان الله هم زما استاد یې مراقبي دی الله تعالی دې د دې د اخر قدم د دې د راتګ باعث د ډېر خیر او برکت د دې علاقې د پاره وګرځي دې ډېر معافي دی ما اول خبرې مې چې زده کړې د دنیا مې زده کړې چې زه خبرې کوم نو دا عین به دې بلا مبالغه وایم عین به دې د دې په اجازه باندې دا یو څو خبرې وای ما وی زه به زر راټول کوم چې د دې تشریف اوري کیږي چې ما ختم کړي ځکه د دې مخ کې باندې خبرې کول ما ته ظلم اجازه نه راکړي کول ابن شم فضل الله تعالی دې توفیق را نصیب کړي د دې په دعا سره نو خبر مو تر دې پورې کوله چې یو وسوسه او یو الهام د شیطان د طرفه چې کوم د شر خبره زړه ته چول کېږي نو دې ته وسوسه ویل کېږي او چې کوم د فرشتي د طرفه زړه کې چول کېږي نو دې ته الهام ویل کېږي نو دا دواړه سره جدا جدا سيزونه دي کله چې د انسان د نفس دی باندې د اماره غلبه وي کنه نفس اماره د دې مونږه تفصیل سره بیان کړو نفس د سورۃ الفجر کې مو بیان کړو چې یو نفس اماره دی او بل نفس مطمئنه دی د دې دوه خبره صرف کو د اماره غلبه چې کله راشي نو د انسان زړه ته بیا د شیطان وسوسې راځي او چې کله مطمئنه غلبه وي نو بیا د انسان زړه ته د الهام کیږي او د فرشتي طرف چې کومه خبره راځي الله تعالی دې مونږ تاسو ته نفس مطمئنه نصیب کړي خدا حاصلې کې بس باندې دا مې درته تفصیل سره ویلو چې د اولیاء په صحبت باندې او په خپل خواره او عبادت او مهنت باندې الله دې دغه زموږ تاسو نصیب کړي نو پناه بغواړي د سشنا من شر الوسواس الخناس
د شر د اغا وسوسه اچون کینا مراد د شیطان دی الخناس رستکیدون کی نو دا رستکیدون کی سوق د دام شیطان دی حدیث مبارک کی راضی چې دا شیطان د انسان زړه ته وسوسه ورچي غافل انسان چې د زړه ته وسوسه ورچي خو چې کله دا انسان حضرت انسان د الله تعالی ذکر شروع کینو دا شیطان په شا باندې تختی لکه تاسو د اذان په بارک اوریدي د الله تعالی ذکر عام دی ها قران کریم د الله تعالی ذکر دی موږ د الله تعالی ذکر دی الله چې وې د الله ذکر دی الله هو د الله ذکر دی لا اله الا الله وې د الله ذکر دی سبحان الله وې د ذکر الله دی الحمدلله وې د ذکر الله دی العرض د اذان دام د الله تعالی ذکر دی خو چې کلم د الله تعالی ذکر کیږي نو شیطان په شا باندې تختی شیطان بیا په شا باندې تختی نو دا شاته تختیدون کې د شر نه بم امان غواړي نو دا سوق دی دا شیطان دی الله تعالی دې مونږ او تاسو ته امان را نصیب کړي الذي اغا يوسوس چ وسوسه اچي في صدور الناس پسینو د خلقو کې من الجنه د پیرانونا والناس د انسانانونا د پیرانونو د انسانانونا نو دوه قسمه کې ګوره یو موږ تاسو ته په نظر باندې نه راځي چې دا عام موږ تاسو وایو چې دا کم شیطان دی علماء وايي کنه یو د انسان سره نفس دی یو شیطان دی د دې دوه ډیپټیانی جدا جدا دي نفس چې دی نو دا تا باندې ګناه کوي ګناه د ګناه طرف ته دی مایل کوي یو ګناه هغه محبت د تزلګه چې یو ګناه در باندې کوي او دا شیطان چې دینو دی تا د نیکه نه منې کوي نیکه کار چې کم کې داخې نه تا منې کوي مونږ تاسو تفصیل سره دا بیان کړو چې نوح علی السلام مبارک کړه د کشته کې د ناس اجازه غوښته هغه مبارک نه پوښتنه کړې و دا هغه وخت دا خبره کړې و چې زه انسان گمراه کوم او زه انسان د نیکه نه منې کوم نو په یو څو صورتونو باندې یو صورت پکې دا چې دی کله د نیکه ارادو کې زور کوي چې لا وخت خیر دی بیا بوږي لا وخت خیر دی بیا بوږي لکه زمو خلکو ته چې وې چې موږ شروع کړي بل ما څه یاره د سبانه به شروع کوم نو دا چې کوم وخت موږ دی نو دا موږ وخت کنه دا در باندې فرض دی اوس نه شروع کا موږ شروع یاره در روانه جمعې نه به شروع کوم نو دا د شیطان وسوسې دی او اسې دا ځلګي ورته ښکار کړی دی العرض دا چې د انسان د دشمن چې دی شیطان دا ډېر خطرناک دشمن دی نو دا د انسانانو نمشتا او د پیریانو نمشتا نو یو خدای مونږ تاسو عام طور چې کوم پیجنو شیطانان مونږ تاسو د معلومه وایو کوي په نظر باندې راغی نو مونږ بدا کارو کو په نظر باندې راغی ور سره بدا کارو کو نو چې دا کوم دی په نظر باندې راځي هغه سره دی سوکړه خبره مې درته دا کوله چې یو شیطان دی یو نفس دی نفس په ګناه باندې راځي ادر باندې ګناه کوي او شیطان ته د نیکه نه منې کوي نو کو چرته د نیکه د کار نه منې کولی کو هغه په انسانانو کو پیریانو کې پوښتنه چې دا شیطان دی اكو انسانو کو پیریو نو زمونږ د تاسو په نظر باندې خو پیریان مو ته په نظر باندې نه راځي اس دا وکړو په نظر باندې مراغه دا کار وکم کو په نظر باندې مراغه دا کار وکم هغه کم شیطان چې په کوله بسر کړی زمونږ ته په نظر راځي هغه سلام سوق موبایل کې چې د ناشونو د شیر بټنو وخی خوله پرو ورکی د یو قادیانی انټرویو مې اوریدله هغه ته پوښتنه وشول چې تاسو دا کم بی ادبیو کې کم ګستاخیو کې دا مواد ډیر زر رسیږي د خلکو ته او دا میلیون او بیلیون کې چریږي دا تاسو رسیدل او دا شیر کېدل نو دا دومره پوری طاقت او دا دومره پوری تاسو زره قوت په دې سوشل میډیا باندې څنګه حاصل لې هغه دا کار مونږ نه کوو دا کار مسلمانان په خپل باندې کوي څنګه وی مونږ صرف یو ګستاخی او مواد وی هغه صرف د دوی منځ تروړو وی دی په خپل باندې خلکو له قسم ورکړي چې تا دې کلمو وی شعر کا او تا دې نبی وی چې شعر کا او تا دې قران وی چې شعر او تا دې کابو وی چې شعر کا او بس نر سړی هغه دې چې درته راځيږي مونږ دې مليانو عالمانو صاحبانو ته اکثر چې میسجونه چې موبایل کولو کې میسج وغراغلي تا دې لا اله الا الله وی نو لسکر دې به لیکلي تا دې دوه او تا دې یا مالک او یا قدوس وغيرها وغيرها د الله تعالی اسماء ذکر کړي تا دې دوه چې دا نور لسو کسانو ته شیر کو به شیر نه کړو کور کې به افات راشي مصیبت راشي نو یو کو ګستاخی مونږ په خپل باندې خوري را لګوي نو دا مونږ مسلمانان یو چې دې کار ته فروع ورکړي الله عرض دا کو چرته مونږ تاسو په انسانانو کې اسوکو کته چې هغه مونږ د نیکه نه منې کولو پېښ چې دا انساني شیطان دی شیطانان په دوه قسمه باندې دي من الجنه والناس پیری خو دې په نظر باندې نه راځي هغه کو دعوت کو په نظر باندې مراغه دا بو کم دا په انسانانو کې چې کوم په نظر باندې راځي هغه سره دي سوک هغه له مونږه خو ترقی ورکړي دا هغه سره مونږه خیم دات دو خی او خی خلکو ته لیګو او خی سپورټ کو الله تعالی دې مونږ تاسو د انسی جن شیطانانو نو ساتي دلته د الناس تذکرہ په دې صورت کې 15 کرته راغلي دا قل اعوذ برب الناس یو کرت ملک الناس دو کرته الہ الناس درې کرته او بیا د ورستو فی صدور الناس کې من الجنه والناس کې دا 15 کرته د الناس ذکر راغلي دي نو دا ولی نو یا دا د تاکید د پاره
تاکید د پاره. او یادا علما فرمایي چې 15 قسم خلق دي. یو هغه چې ماشومان دي چې هغه ضرورت لري تربیت ته، خامخا ماشوم می تربیت ته ضرورت لري. نو قل اعوذ برب الناس، رب چاته ویل کیږي تربیت کوونکی ته پناه غواړم په رب د خلقو سره. نو دلته د الناس نه مراد وی واړه دي، الکان دي، ماشومان دي. مالک الناس چې مالک او بادشاہ د خلقو دي. نو دلته د الناس نه مراد نوجوانان دي. کله چې نوجوانه ته سړی ورسیږي نو د کې سرکشي پیدا کیږي، بیا ځکه قوت او طاقت کې لګران شي، په خپل قوت کې شنو د کې سرکشي پیدا کیږي. نو د کنټرول کولو د پاره اوس د یو قوت ضرورت دی، اوس د یو بادشاہ ضرورت دی. نو الله تعالی د دې مالک او بادشاہ دی. نو نوجوانان ته مراد دي ځوانان. الہ الناس معبود دي د خلقو. دلته د الناس نه مراد مفسرین کرام فرمایي چې دا بوډاګان دي، ځکه چې دوی د عبادت طرف ته بیا متوجه ډیر شي کنه. الله دې زمون په سپینګیرو باندې مرحم وکړي. د دې رحم نه معنا چې الله تعالی د عبادت طرف ته صحیح عبادت ته مخه کوي. یا و چې کله بوډا شي نو چې ګیره پریم دي نو داسې پرېږدي چې د موټي برابر نه. نو لکه ګیره پرېږده نو سمې خو پرېږده کنه چې د موټي برابر خو شي. مونځ چې کوي نو مونځ به د مونځ په شان نه کوي، بس 2 رکعاته وکړي د امام سره په سحر کې. نو چې ګوري چې امام مخ راړي د دعا د پاره د پیساره چولي کور ته ځان رسولي کین لږ ذکر فکر وکا. دا وخت د عبادت ته عام طور مونږ تاسو د مشران هم دا وایي چې راس سپینګری شنو دا وخت د عبادت ته. او بل دا سپین د کی چې په دې یختو کې راخاره شي دا یو قاصد راځي کنه، قاصد راځي او دا د مرګ درته خبر درکې چې مرګ را نږدې دی. نور مرګ خو پدې نه دی چې دا ماشوم دی، دا ځوان دی. اخو اسم خو چې کله یو سړی معمر شو نو دغه اسم بیا نږدې شو. همغه پښتانه وایي وختي په خبر کې شولې. نو پدې وخت یو عبادت بیا پکار دی او ډیر په اخلاص سره پکار دی. نو عام طور باندې دا مشران الله تعالی دې زمونږ مشران کشران نارینه زنانه ټول عبادت گزار دي. خو مراد دلته الناس نه دریم نمبر الناس نو مفسرین کرام فرمایي چې د دینه بوډاګان دي. او بیا چې الذي يوسوس في صدور الناس کې دا کم ناس ته چې شیطان وسوسه اچي پسینو د خلکو کې. نو چا پسینو کې وسوسه اچي؟ د چا پسینو کې؟ دا د نیکانو خلکو پسینو کې. علي شریف خدا رضی الله عنه مبارک دی يهودي راغله، دا مخکې بیان کړ. ورته وی زمونږ د حقانیت او زمونږ د اختیا چې مونږ په حق باندې یو زمونږ علامه دا ده چې شیطان زمونږ زړونو ته وسوسه نه اچي. مونږ چې په خپل طریقې عبادت کو شیطان نه راځي چې زمونږ زړه ته وسوسه واجي. او تاسو مسلمانان چې په موږ باندې درېږئ نو وسوسه. علي شریف خدا رضی الله عنه مبارک ورته فرمایي تاسو نه کومه چې یو غل راشي او هغه یو د سیزه کې دی چې اغل ته کې شش محل دی، پاغي کې لال او جواهرات او سر زر پراته دي، سپین زر پراته دي، مال او دولت پروته. او بل طرف ته یو کندر دی. نو دا غل چې راشي نو دا بد دی لال او جواهرات او سر زر سپین زر او مال او دولت پس زور کې د کندر ته ورسي. هغه ورته چې ظاهره د غل چغلا پس راغلي دي نو هغه بخا حلال او جواهرات پس دي، اب سر زر سپین زر پس مال او دولت پس بزي. علي رضی الله عنه مبارک ورته فرمایي زمون مسلمانانو پزله کې نور د ایمان دی کنه، زمون سره قیمتي غمه چې دی هغه ایمان دی. شیطان غل راغلی د غلا کولو د پاره نو دغل ته چغلا د پاره راغی نو د استاد له کندر دی تعالی ولې درسي. هغه د غلا د پاره راغلی زما زله تذکر راځي زما پزله کې قیمتي سیس پروت دی چې هغه ایمان دی. الله تعالی دې موږ او تاسو بهترین مؤمنان جوړ کړي. نو پسینو د خلکو کې وسوسه چې دا کم خلک دي دا هغه خلک دي چې نیکان صالحان دي. نو د دې الناس نه مراد نیکان صالحان دي. او من الجنه والناس چې دا پیر دا شیطانان چې دینو دا د پیریانو نم دي او د انسانانو نم دي. دلته د انسانانو نه هغه فساد کوونکي انسانان مراد دي. الله دې موږ او تاسو د هر قسمه فتنو او د فسادونو نو ساتي. نو عرض مودا کو چې دلته د یو وسوسه ذکر راغی نو پناه وکړ د رب ذکر درې کرته معاد شو. نو علماء کرام مفسرین کرام فرمایي معنا دا چې دا ډیر اشدترین کار دی. ولی ځکه شیطان زمونږ داسې دشمن دی چې مونږ ورته ښکارو خو مونږ ته نه ښکاري، مونږ ورته ښکارو خو مونږ ته نه ښکاري. نو پناه په داسې رب سره نیول پکار دی، په داسې ذات باندې چې دا شیطان ورته ښکاري خو شیطان ته نه ښکاري. نو هغه ذات څوک دی؟ الله تعالی دی. نو مونږ له ډایرک رجوع الله تعالی طرف ته پکار دو، پناه غوښتل پکار دی په الله تعالی سره چې الله تعالی ته شیطان ښکاري خو شیطان ته الله نه ښکاري. نو چې کله دی په الله تعالی سره پناه وغوښتل نو الله تعالی به درته د دې دشمن نه امان در نصیب کړي. الله تعالی دې موږ او تاسو ته دې امان را نصیب کړي. اللهم هل بلغت وما علينا الا البلاغ. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وآله وبارك وسلم.